نو مسلمان له پکار دادي مسلمان له پکار دادي چې د هر وخت الله یاد وساتي. ګوره د مون دا د الله ذکر دی، الله یاد الله ته یاد دی کنه ځکه مانځه ته ولاړې. زکات ورکې نو الله ته یاد دی ځکه د الله د یری زکات ورکې. حج لروان نو الله ته یاد دی ځکه د الله د یری حج لرواني کنه. او د ټول عبادتونه د قرآن درس ته ناس نو الله ته یاد دی کنه ځکه د الله کلام دی پلاس کې راغسته ټول اذکار دي. خو بیا دا خو عام اذکار دي کنه. یو چې نفس الامر کې چې ذکر ویل کیږي نو هغه دا دی چې سبحان الله ویا، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر، استغفار، درود شریف، نور چې ذکر کوم الفاظ په حدیثو کې راغلي. یا د اذکار الصباح والمساء شو، د سحر او د ماښام ذکرونه کول، د سحر او د ماښام ذکرونه کول. دا ډېر لوی فضایل په حدیثو کې راغلي. دا موږ چې درس ته ناست دي کنه قرآن درس کوو، دا افضل ذکر دی. په اذکارو کې ټول نه غوره ذکر دا دی. ګوره لکه یو بنده وایي زه الله په بهترینو الفاظو وستایم نو قرآن تلاوت کوه. او په قرآن کې ورته الله ذکر ویلی هذا ذکر، الله وایي دا قرآن ذکر دی، دا زما د یاد کتاب دی. که ته وایي زه خپل رب یاد کړم نو قرآن راواله. که ته وایي زه د الله څخه خبرې وکړم کنه نو د الله کلام دی دا راواله کنه. الله د سره خبرې کوي او ته د الله سره خبرې کې بهترین ذکر دا دی. امام بخاری او امام مسلم یو حدیث نقل کړی ابو هريره رضی الله عنه پر روایت باندې. زمونږ اوس دا یقین دی الحمدلله چې دې مجلس ته ملائکه هم حاضر شوي دي، ملائکه هم په دې مجلس کې ناست دي. ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي داسې مجلس کې دا کسان پوهه کوي بیا ټکا مه کوئ ورشپ سي. نو بس ځینې سړی دونه خبر نه چې قرآن د مجلس ته اورېدو آداب څه دي. کینی نه چې ځان پوهېږي چې قرآن د اورېدو مجلس یو ځای کې درس شروع نو هلته خلک څه کول پکار دي؟ خاموشي پکار ده کنه ټکا پکار ده؟ خو چې نه کیني څنګه به ځان پوهېږي؟ خو ناسته غواړي کنه. د مولا نه یېرېږي کنه هغه ته چې کښېنو دی د تختې منډه ته وایي چې کنه چې ته ماله 1000 ګوټ راکوي. هلکه خیر ده ته درخېږي د الله بنده خوا ته یې کښېنه. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د الله څه د ملایکو ډیوټي لګولې ده هغه ګرځي د ذکر مجالس ګوري، د الله د دین د زده کولو مجالس ګوري، د قرآن د تلاوت مجالس ګوري. نو چې کله ورشي نو هلته کښېني په هغه مجلس کې. او کله چې د مجلس نه فارغ شي که نه نو بیا لاړ شي ستا. الله د سره د علم تپوس کوي چې کوم ځای نه راغلی. ویل دی ورته په جواب کې وایي چې الله ستا د بندګانو د خوا نه رالو. زما بندګانو څه کول؟ الله ستا کتاب یې زده کوو، ستا کتاب ته ناستو او خدشي او ستانه سوالونه هم کول. سی غوښتل الله ستانه جنت غوښته. نو جنت یې لیدلی دی؟ نه الله جنت خو یې نه دی لیدلی. فکیف لو رأوني که دوی دا جنت لیدلی وی نو بیا به یې څنګه غوښتلی؟ نور یې څه ویل؟ الله د جهنم د اور نه پناه غوښته. دیو جهنم لیدلی دی؟ نو هغې ورته الله جهنم یې نه دی لیدلی. نو بیا ورته الله په جواب کې فرمایي چې فکیف لو رأو، د دیو به بیا څه حال وي که د جهنم یې لیدلی وی؟ دا خو دیو لا لیدلی نه دی او پناه ترې غواړي چې الله موږ د جهنم د اور نه وساته. نو که دیو د جهنم لیدلی وی بیا څه حال وي؟ وی بیا الله ملایکو ته وایي نور یې څه غوښتل؟ الله خپل ضرورتونه او حاجتونه یې غوښتل، لاسونه یې پورته کړي او دعا یې کوله. نو الله رب العالمین ورته په جواب کې فرمایي چې قد غفرت لهم فاعطيتهم ما سألوا. قد غفرت لهم واعطيتهم ما سألوا. تاسو ګواشي ګوره ما ته معافي وکړه او دوی چې څه غوښتل نو امې موله ورکړه. او چې کوم شیز نه پناه غوښته نو د هغې نه موله پناه هم ورکړه، جهنم د اور نه مې بچ کړه. نو ملایکو ته وایي په جواب کې چې یا رب ای زموږ ربه په دې کې خو ستا پلانې بندم دی چې هغه خطا دی او ګناهګار دی او د درس د اورېدو په نیت باندې نه و راغلی، بلکې د هغه خپل څه حاجت نو چا څه کار راغی نو درس شروع نو بس درس دوران کې خو څه نشو میلاوېدی. نو کښېنه چې درس به واورم او دسه به وروستو میلاو شم، د خپل حاجت دپاره راغلی و، د درس د اورېدو په نیت خو نه و راغلی او ډېر ګناهګار دی. نو الله ورته په جواب کې فرمایي چې وله غفرتو دته مې معافي وکړه. ولې؟ هم القوم لا یشقى جلیسهم. دا داسې قوم دی چې دیو سره ناس انسان هم نه محرومه کېږي نه بدبخته کېږي، چې دیو سره اسم کېناست د اورېدو په نیت نه دی ناست خو الله یې نه بدبخته کوي. ولې؟ و دا د مغفرت یو چانس دی که نه.
یعنی مطلب یې دا دی چې لا یشقى جلیسهم د دې سره بدنصیب نه پاتې کیږي چې ورسره کېناست نو دی خوش نصیبه انسان دی. اگر چې د املوکو په تول کې راغلی پښتانه وایي که نه وایي د املوکو توله مو پېژانده ته د املوکو تول وایي ښه یو سړی وایي تور املوک اغوستی و نو وایي چې تا ګونګه ټیپ کې تللی و په تول کې نو چې خولې ته اچول نو هم په غاښ کې اواز یې کړی ویل چې پرېښودی دی نه شم ته هم په تول کې راغلی که نه هغې هم پکې خوړلی و. نو زه هم چې مسلمان د دې املوکو به یې تول په سیچ ته ګرځي ټوله ورځ نو چېرته د قرآن درس نه ورته کینې دي چېرته خو الله ډېر کمزوری یم خو الله د املوکو په دې تول کې خو مې وبخښه که نه ربه ستا د پیغمبر وینا ده او ستا وینا ده چې لا یشقى جلیسهم د قرآن د زده کوونکو په خوا کې چې څوک کښېني د ذاکرینو په خوا کې چې څوک کښېني نو دې مجلس کې چې هسې ناست دي هم الله نه محرومه کوي الله ورته ډېر لوی خیر ورکوي. او دا د قرآن درس چې د افضل ذکر دی ښه په اذکارو کې لوی ذکر چې هغه د قرآن الفاظ زده کول دي د قرآن معنی زده کول دي په قرآن کې سوچ او فکر کول دي د قرآن تلاوت کول دي دا بهترین ذکر دی. فاذکرونی نو الله وی مارا یاد کئی ای زما بندگانو اذکرکم نو زبتا سے یاد کم اجرون بدرکم بدلی بدل درکم وشکرو لی او زما شکر ادا کئی که دینی نعمتونه میکړي داغي په وجم زما شکر ادا کئی دنیوي نعمتونه مې باندې کړي داغي په وجم زما شکر ادا کئی ولا تکفرون او ناشکری مکوئ. یا ایها الذین آمنوا یا کسانو چې ایمان امروړی استعینوا بالصبر والصلاح مدد غواړی د الله تعالی نه بالصبر په صبر کولو سره والصلاة په منځ کولو سره د الله نه مدد غواړی نو ذریعې څه دي کومې لارې دي صبر وکې صبر به څنګه کې ګوره د الله په ذکر باندې صبر وکا د الله رب العالمین په شکر ادا کولو باندې صبر وکا روزه دی نیولې ده نو صبر وکا د خوراک نه ځان وساته د سکاک نه ځان وساته خواهشات دی کنټرول کا اندامونه دی کنټرول کا سنبھالے کا و دا صبر دی کنه جهاد دی جهاد تلاړې نو صبر وکا صبر نه بغیر خو نه کیږي کنه اصبروا وصابروا الله دې صبر وکي چې ستا د دشمنم صبر کوي میدان کې تا ته ولاړ دی خو وصابروا ته په صبر کې غالب شه دې صبر وکي ته په غالب شي نو صبر بکې مونږ دې ولاړې نو صبر بکې خپې به دې ستړي ملا به دې درد کوي او اوږده قرتونه به قاري صاحب کوي خو ته به ولاړې ورې صبر بکې یعنی د هرې ګناه نه بچ کولو کې هم صبر وکړه دا هم صبر غواړي که نه د ګناه نه ځان ساتل دا صبر نه غواړي خو بغیر د صبر نه کېږي بې صبر انسان یو ګناه ته بیا نشي ټینګېدلی چې ته پې ورځي نو صبر پکې استعینو د الله نه مدد وغواړئ بالصبر په صبر کولو سره والصلاة او په منځ کولو سره دا د الله امر دی. ان الله مع الصابرین یقینا الله تعالی مع الصابرین خصوصي ملګری د صبر کوونکو د صبرناکو خلکو. الله د صبرناکو څنګه ملګری دی الله د صبرناکو داسې ملګری دی نبی صلی الله علیه وسلم بغار ثور کې دی او ابوبکر هم سره دی مشرکان پسې شو چې کله غار ته ورسېدل د روایتو کې راځي چې د خپې ښکارېدلی یو ټولو د غار په دې خوله کې ولاړو بلکل او بس الله ته هېر کړو داسې نه کول چې دې کې اختلاف و چې پیغمبر علیه السلام دننه ننوتی دې غار کې دی خو داسې نه کول چې لږ وګورو دا خو وړوکی غار دی غار ثور خو ډېر هسې نوم یې د غار دی نو د غار څه پکې نشته خو الله د پیغمبر علیه السلام حفاظت کوي یو پکې متیازو ته کېناست ابوبکر رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام ته وایي وی د الله پیغمبر بیخي رانږدې دي ښکته یې وکتل نو ینیم نبي علیه السلام ته وایي لا تحزن ان الله معنا مه خفه کېږه الله زموږ سره دی الله زموږ سره دی په دې سفر کې موږ دوه نه یو الله زموږ ملګری دی الله به مدد کوي. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله ووتو د هجرت په موقع باندې یو سړی و د هغه نوم سراقه و مشرکانو اعلان وکړو ویل چې که چا د پیغمبر علیه السلام ونیو که نه موږ له ژوندی راوسته موږ به له سلو خان ورکوو سلو خان خو ډېر لوی انعام و که نه او دا سراقه داسې و چې د به لښکرې راګېروئ لښکرې دونه تیز سړی و نو زوی ته ووي ویل څوک رانه خبر نه شي اسې د اوښان وسه بې نشم نیمولی ویل خیال کوه که څوک دې ولید نو ما خبر که نو هغه پسې راغی ویل دوه کسان مې ولیدل داسې روان وو دوی زما د اس داسې غلې غونده وباسه څوک یې ویني نه پسې لاړی چې روان شو ابوبکر رضی الله عنه چې کله ولیدو ویل د الله پیغمبر سراقه را روان دی نو هغه وتل خفه کېږم ما ظنک باثنین الله ثالثهما دغه دو باره کې د څه خیال دی چې درېمې الله یي درېمې الله یي دغه دو باره کې د څه خیال دی زمونږ الله ملګری دی او چې کله راغی نبي علیه السلام داسې پورته وکتل
او داغه د اصل د ګیړې پر په دسمه کې استخاخ شو. بیا اوس نبی صلی الله علیه وسلم وعده کړی و چې کیف بک یا سراقه، سراقه هغه بسنګ ورځي استاده پاره چې تا ته د کسرا بنگړي درواچولې شي لاسو ته. او نبی صلی الله علیه وسلم بقاعده یو دغه ور کړی نخ ول ور کړی و چې کلم د مسلمانانو لاس ته د کسرا د غرال کنه دا بنگړي دا به تا ته درچولې کی. عمر رضی الله عنه چې کله خلیفہ شو په ایران باندې مسلمانانو حمله وکړو د کسرا حکومت ختم شو نو بنگړي راوړل شو، اعلان وشو چې دغه دی حاضر شي، سراقه دی حاضر شي. نو سراقه ته بنگړي واچول، د کسرا تاج ور په سر کو، دغه غزغره ورچو د جیکټ و دور واچول، هغه په کې قدمونه کې خود وګرځي راوګرځي. عمر ځن هویل واپس یو باسه، ول واپس یې څنګه واسه ما ول نبی رسول الله متعال درکول وعده نه وکړي د الباس وعده کړو چې ته درواچولې شي، نو بس واده چول کنه اوس لري کړه مسلمانانو مال له مسلمانانو بیت المال ته والا کوم واپس یې وستل بیا. نو ما ظنک باثنين الله ثالثهما، موسی علیہ السلام فرعون ورپسې دی او بنی اسرائیل سره دی روان دی، مخکې ول سمندر راغی او شاته پسې دی، پښتانه مخکې ډانګ دی او شاته پړانګ دی کنه. هغه قصه وا دا شرا گیر شو بنی اسرائیل ول دا موږ پسرال. نو موسی علیہ السلام ته فرمایي چې کلا ان معي ربي سيهدين، مخه پکېږي موږ سره الله دې کنه، الله به مدد کوي او الله برات الله رخي. نو چې دریاب له گزار ورک په امسا باندې کنه الله ته کې وچ لارې جوړې کړې. ان الله مع الصابرين، یقینا الله تعالی خصوصي ملګری د صبر کوونکو. نو صبر الله چې څوک صبر کوي نو زی خصوصي ملګری ما. طالبانو د دین په میدان کې به سخت راځي، ګوره خبرې به د پسې خلک کوي، تهمتونه به د باندې لګي، الزامات به د باندې لګي، تاویلې ماویلې کنزل به هم د پکې څوک کوي، څوک مخامخ او څوک په شیشه ستا د بې عزته کولو کوشش به هم کوي. خو چې صبر کوې که نه نو الله وایي ان الله مع الصابرین، یقینا الله تعالی خصوصي ملګری د صبرناکو خلکو. چې صبر دې کوه الله به دې مدد کوي، خو چې بې صبري دې کوله که نه د الله مدد دې د ځان نه کټ کو، په مون باندې الله نه مدد حاصل ک. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. ګوره د جهاد حکم رستو ځکه جهاد کې به سخت راځي کنه، شهادتونه به پکې راځي. نو الله ولوي صبر وکي، ګوره دا د سخت حالت دی، امتحان دی چې څوک د شهید شد الله په لار کې نو صبر وکوي. ودرېږه الله ته 2 رکعاته منځو کې به صبر نه خو سم نه جوړيږي. یا ایها الذین آمنوا یا کسانو چې ایمان امروړی دی استعینوا بالصبر والصلاة، مدد غواړئ د الله تعالی نه بالصبر والصلاة. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. یو صورت د صبر دا دی چې جهاد کې نو په دې لار کې به زخمونه راځي، په دې کې به شهادتونه راځي، په دې کې به لوږې او تند راځي، نو صبر وکړي. ولا تقولوا لمن يقتل مويتاس لمن چاته يقتلوا چې د قتل کړي شي او وجل شي په سبيل الله په لار د الله تعالی کې اموات عام مړي. دا به د عام مړو په شان نه غړي، ګوره چې کني دا عام مړ نه دي ته به شهید وي، شهید ای ته به مړ نه وي، دي ته به شهید وي. نو د دنیا احکام ته چې وګورئ دي مړ دی مړ، او د آخرت په احکامو کې دی به شهید دی. د دنیا احکام دا دي چې انسان مړ شي دنیا نه او داغه میراث تقسیمیږي، د میراث بم تقسیمیږي. او چې خزه بل نکاح کول غواړي د عدت نه پس د عام مړي خزم نکاح وکي، د خزم د عدت نه پس نکاح کوي. او عام مړو باندې څنګه جنازي کیږي د سیو په دیو باندې جنازي کیږي، باغې باندې خاور لړول کیږي، نو په دیو باندې مړول کیږي. نو الله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، او موای تاسو لمن دا چا په باره کې یقتلوا چې قتل کړی شي په لار د الله تعالی کې اموات چې دیګنی مړي دي د عام مړو په شان، د عام مړو په شان مړي نه دي. ګوره دل الله کرامت دا ور کړی، اعزاز دا ور کړی، شهید بوته مړی بوته نه چې مړ لوي شهید شوی دی. بل احیاء ولكن لا تشعرون، بلکې ژوند دي ولكن لا تشعرون، لیکن تاسو دغه په ژوند باندې نه پوهیږئ، بس برزخی حیات ده. ولكن لا تشعرون الله خبر ختمه کړی ده کنه. یو سړی سلب تفصيلات حسین خلی چردا څنګه ژوند ده او په کیفیتو کې خطه یو بل به گمراه کې. چیر پیغمبران ژوند دي څنګه ژوند دي؟ نو ګوره د عام مړم ژوند ثابت ده،
عام مړی دغه د پرم د برزخ ژوند ثابت دی کنه څنګه ژوند دی بقدر ما يتألم نوع من الحياة بس یو قسم ژوند دی نو یو قسم ژوند دی څنګه ژوند دی بقدر ما يتألم ويتلذذ دومره ژوند الله په دې قبر کې ورکړی دی چې دل الله په جنت کې کم نعمتونه ورکوي او خوندونه به محسوسولی شي او دل چې الله کوم عذاب ورکوي کنه نو هغه عذاب په دې محسوسولی شي دومره نوع ژوند په دې کې پکې داسې قسم ژوند پکې الله اچولی دی په دې قبر کې بیا د عامو مړو ژوند یو شان دی د شهیدانو دا ژوند لږ نورم چوت دی د انبیاو ژوند به د هغې نه ډېر چوت دی نو څوک وایي دا دنیوي دی او څوک وایي دا اخروي دی د برزخ قید د اهل سنت والجماعت متقدمینو په نسبت باندې برزخ قید لګولی برزخي ژوند دی دنیوي ژوند نه دی لکه څنګه دنیوي ژوند دی یار دا عقل خبرې مني لکه دا ته ویلی شي چې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم په دنیوي ژوند باندې ژوند دی او خلکو پې خاورې واړولي ته ویلی شي څنګه دنیوي ژوند دی لہذا دا برزخی ژوند دی دغه چل چاړو په کار نه دی څنګه ژوند دی الله ته پته ده ولکن لا تشعرون لیکن تاسو نه پوهیږئ الله وایي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء بلکې ژوند دي ولکن لا تشعرون لیکن تاسو په نه پوهیږئ الله ولذین خجون ور کړی دی البته بهترین ژوند او حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ارواحهم فی اجواف طیر خضر الله د دیو دا روحونه د شنو توتیانو په ججرو کې اچولي دي او جنت کې ګرځي جنت نعمتونه خوري او مزه کوي او الته چې دا روح کمی مزه کوي کنه نو دی روح تعلق د دې بدن سره دی دا بدن هم دغه مزه محسوسوي دا بدن هم دا مزه محسوسوي ولکن لا تشعرون لیکن تاسو په نه پوهیږئ عالم غایب دی نو موږ نیو خبر دغه حالات موږ د عالم شاهد د حالاتو نیو خبر نو عالم غیب نه بس خبر شو ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات او خامخا امتحان و ازمایش بکو منگا پتاسی بانی بشیء پس شی سرا من الخوف دیرنا والجوع دلوگنا ونقص من الأموال او بکمی د مالونو والأنفس او د نفسونو والثمرات او د میوو وبشر الصابرین والله وزیر ورک صبر کوونکو ته په ټولو حالاتو کې بشیء من الخوف ګوره الله وی کله کله په دنیا کې بتا باندې د یری امتحان راولم د یری په شکل کې دشمن یره وي چې دشمن راغی دغه بیزتی وکي زمونږه جمعتون برال اوران کی مدرسې برال اوران کی او خزبم کندي شي بچي بم اعتمادان شي مین دي بمبوري شي دغه لوی ظلم وکي نو دشمن یرم دې پړه کې دا الله امتحان دی ګوره امتحان دی د الله تعالی د جنگ یره دا او بعض علماء وایي چې بشیء من الخوف د خوف نو مراد د الله یره دا د الله یره به په زړه کې پرتی او والجوع او د لوګي نو د جوع نو مراد علماء کله کله باندې الله قحطونه راولي قحطونه په شکل کې به الله امتحان راولي بعض علماء د جوع نو مراد د رمضان لوګه ده روزه کې خپل خله بند کړي دا خوراک نه کې اسکاک نه کې لوګه تیرې دا د الله امتحان دی کنه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال او په کمی د مالونو باندې اینو کله کله آفتونه راشي بس پټه او فصل بدل خراب کی باغ بدل خراب کی میوه بدل خراب کی د الله امتحان دی کنه او بعض علماء ویل کې امام قرطبي وایي د نقص من الاموال نه مراد زکات ورکول دي زکات ته مراد دی وایي دا الله امتحان دی کنه ظاهر کې زکات باندې پیسې کمی کنه ظاهر کې کمی شي زکه چې مستا باندې 1 لک روپۍ زکات کی هغه ته ورکون ظاهر کې کمی شي کنه خو الله وبکه برکت واچي امتحان دی د الله تعالی ونقص من الاموال والانفس او په کمی د مالونو د نفسونو باندې د نفسونو کمی ده چې کله کله الله تعالی و باغان راولي مسلمانان په وفات شي جهاد به وکي بچي به شهید شي رور به شهید شي ملګری به شهید شي پخپل به شهید شي خزه به شهید شي ونقص من الاموال والانفس پخپل تبعی مرګ باندې به مړ شي نو خامخا د مرګ حق دی پرچا باندې راځي کنه والثمرات او په کمی د میوه باندې نو آفت راغې میوه دي خراب شي مالی نقصان ده در ورسید ثمرات علما باج معنا کوي دین مراد اولاد ده چې اولاد د الله تعالی والی او دا ټول هغه امتحانات دي چې په مسلمان باندې په دنیا کې راځي دنیا کې الله د مسلمان د دې لپاره پیدا کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یبتل الرجل على قدر دینه په انسان باندې چې الله امتحان کوي نو د
د دین د مضبوطوالی په اندازې په کوي. فإن كان صلبا في دينه کچری د بدین کې مضبوط ته کنه او کلک ده نو شدد فی بلائه نبی رسول الله امتحانم په سخت راځي. او کو د بدین کې کمزور دي نو الله په امتحانم به سخت نه راوړي. نو ځکه وایي چې اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. په دنیا کې ټول نه سخت امتحانات الله په انبیاء باندې راوستري. ځکه په ایمان کې هر چا نه چوت دي کنه هر چا نه مضبوط دي. ځکه په الله امتحانم سخت راولي. او بیا چې څوک په ایمان کې څومره غي ته ورنږدې دي بس هغه په امتحانات هم سخت دي. او د الله پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم چې مسلمان مثال خود ولاړ فصل دی. لا تزال الريح تميله هواګانو پر راځي کله به یو طرف تاړي کله بل طرف تاړي خو دې بس کوي. دی به وی چې لکهونه مستقیم په خپل مکان مو که خزان را باندې راشي او که بهار خپل ځای به نه پریدي وره سخت او برداشت کوي. مسلمان پیدا دی لده الله وبشر الصابرین وزیر ورکه صبر کوونکو ته پس باندې وتزیر ورکه برحمت عظیمه په لوی رحمت وتزیر ورکه چې الله بده باندې رحمتونه وکي. رحمتونه بده باندې الله تعالی نازل کی که صبر دی وک. الذين دا صبر کون کیا خلق دی دا اصابتهم مصیبت کله چې ورسیږي دي ته مصیبت او ازمایش پراغ امتحان پراغ نو قالو وی دی انا لله یقینا من قد الله تعالی او بشک من خود الله یو او انا الیه راجعون او بشک من د الله تعالی ته واپس کیدون کیو. ای منګم د الله یو د بچی چرانه واغستو دا د الله او ذکر نه واغستو بس د الله مانت وی غستو پښتانه وی د الله مانت وی غستو او انا الیه راجعون منګم په لار باندې ور رواني. د مصیبت په وخت کې مسلمان دا وی بجلی لاړه کنه دمه مصیبت ته کنه نو انا لله و انا الیه راجعون وایا. ملګری دی وفات شو بل مسلمان د وفات خبر دی واورید انا لله و انا الیه راجعون. هر حالت کې چې غم او تکلیف او درد باندې راتونه دا کلمه وایا په دی وجب الله پتا باندې دا غم سپکای تکلیف او درد باندې الله تعالی سپکای. ایت کلمه د استرجاع وای کلمه الاسترجاع. علماء لیکلي چې دا دی امت خاصیت د مخکنو امتونو ته الله نه ور کړی دا کلمه الله نه ور کړی دا جمله چې انا لله و انا الیه راجعون. اوی وای کی یعقوب علی السلام ته پته وی هغه ته دا کلمه یاد وی نو هغه به دا نه ویلو دا خبره به نه کوله چې یا اسف علی یوسف یا اسف علی یوسف بلکې ویلی به چې انا لله و انا الیه راجعون. خو امتونو کې دا کلمه نه دی امت خاصیت ته دا کلمه د استرجاع. نو انا لله ګور په دې انا لله کې علماء اقرار الملك والعبوديه لله په دې کې دی خبر اقرار دی چې الله دا ټول بادشاہي داستا دا زمون به هیڅ اختیار نه چلیږي. زمونږ اختیار خو د خپل محبوب بم بچ کړی وی کنه پسپتالونو می وګرځاو پیسې می په ولګولې کروڑونو می په ولګول او د انسانانو چې کوم دستیاب وسایلو په غډول باندې په استعمال کرا وستل خو بچ نشو. نو دین معلومیږي چې الله حقيقي مالک د دې کائنات او د ټولو څوک یې غتای. انا لله او د الله د بندګۍ اقرار هم پکې دی د الله د بندګۍ اقرار. او انا الیه راجعون په دې کې اقرار الموت والبعث. ګور دې خبرې دغه د اقرار پکې دی چې منګه بمرو او دوباره برا ژوند کیږي الله ته واپس کیږي. نو څونه زبردست کلمه ده انا لله و انا الیه راجعون. په هر حالت کې مسلمان نه جګلم په سخت راځي هر قسمه سختي هر قسمه امتحاني هر قسمه مصیبتي مسلمان بس کوي مسلمان به دې کې صبر کوي. اوه د الله په مسلمان ذکر اولي کنه چې ګناهونه ته پاکي. الله دا نه وړي د مال د ګناه په حالت کې راشي د چې حالت کې راشي. ګور روایتو کې راځي حدیثو کې نبی له سلام وایي چې بندا الله ول په جنت کې اوسه مقرر کړی او دې په عمل کې دومره کمزور چې ال ته نشي رسیدای په عمل باندې نو الله بده باندې امتحان راولي سخت په راولي کله په یو شکل کې کله بل شکل کې او دې باغی باندې صبر وکي الله ولې ستغه مقام ورکی. او نبی له سلام کې بخپه کې دي غن او ازغیم لاړې کنه او په دې صبر وکړو په دین تعالی الله اجر درکې. مسلمان خو ټول خیر دی. عجبا لامر المسلم او عجبا لامر المؤمن. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مسلمان دی حال د تعجب پکار دی. ګوره کبه د باندې خوشحالي راغله نو د الله شکر ادا کړه په دې متنیکی ملاو شو. کبه د باندې سخت امتحان راغی د په صبر وکړو په دې متنیکی ملاو شو. دومره عجیب انسان دی مسلمان. او نبی له سلام وي دی الله په دې درجو باندې نو ګوره په دنیا کې په امتحانات راولي ګناهونه ته ورځي
خو چې په دین پاک نشي کنه نو بیا په د زنکدن سخت راولي د زنکدن سخت الله په مؤمن په دی وجه راولي چې پاکي ګوره مونږ زنکدن سخت د اداره تخري خسړای نه وو غلطه خبره ده نبی صلی الله علیه وسلم باندې څومره سخت وا او خاطه ابو پرتی وی عائشه رضی الله عنها وی د الله مبارک به بکلون کو په خپل مخ به راخ او دا به چې لا اله الا الله الا ان للموت سکرات د مرګ ډېری سختي نو مسلمان چې الله په زنګدن کې سخت راولي دا د دنیا د بوجونه ته کمای دنیا بوجونه ته کمای او زنګدن د سخت نم کم ګناهونه پاتې شي نو محشر کې په الله سخت راولي نو الته تلری کی او چې بیا هم پښې پاتې شي دومره ډېری کړي نو بس به ته په ور باندې پاک کړي او د ور نه څو وخت په ور کې دی پاکي به روبا شي جنت ته بوزي مسلمان الله ته دومره ګران دی ور چې کلمې ویلا او د قران په دې سینه کې ځای کا ګور علماء د قران په فضایلو کې ویلي دي کنه حدیث کې راځي چې کله قران په چمړه کې بن کی او ثم القي في النار به ورته ور غورځي محترق دا به ونسوځي دا چمړه به ونسوځي قران په کې دنه پروت دی نو چې د مسلمان په ځړ کې قران پر دی الله په ور کې سوځي نه سوځي دومره لوی علم د قران مجید دا علم چې الله تعالی ورکی نو انا لله و انا الیه راجعون ګور په احادیثو کې نورم څه کلمات راغلي دي چې دا غي په وجبانی په مسلمان باندې دا غم او درد سپکی سلمہ رضی الله عنها د نبی صلی الله علیه وسلم صحابیه ده د ابو سلمہ خزده دا وې زما د خاون نه دا ابو سلیم وې دی راغی کورته یوزل او ما ته وی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې چا د غم په وخت کې دا کلمات وی نو الله به دا غم او درد او مصیبت آسان کی الله بوله بدلغ ورکی نو الکلمات سو انا لله و انا الیه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي هذه واخلف لي خيرا منها الله دا کوم مصیبت چې په ما راوستو الله دې اجر مال راکا بدلی را راکا او د دینه خبد لراکا ته بچی درنه واغس الله د دینه خبد لراکا خزه دعا وکي الله خاوند درنه واغس د دینه خبد لراکا وې دا الفاظ ما د خپل خاوند نه زده کړه او دومره وخت نو تیر شوی است می خاوند وفات شو دا سلمہ رضی الله عنها چې دا کنه دا د زنانه ده او د ابو سلیم چې دوه ته صاحب الهجرتين وای د نبی صلی الله علیه وسلم هغه صحابه دي چې دوه هجرتونه کړی مدینه ته هجرت کړی دا بل هجرت هم کړی نو او دا اولنې کورنۍ ده چې د الله په لار کې هجرت کړی دی خځه او خاوند دوانو اول بیت اولنې کورنۍ چې د الله په لار کې هجرت کړی هغه ابو سلمہ او د سلمہ دي نو یکله زما خاوند او پات چې بس وای ما خو د الله د پیغمبر د وینا مطابق دا دعا ویلنو إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي هذه وأخلف لي خيرا منها والبرنكي بمويجي دا أبو سليم نبنبال خاون ما تملاوش نلقوا وقت شتير شو والنبي صلى الله عليه وسلم قبل صحابي راوليغو حاتم ابن أبي بلتع رضي الله عنه وغير راوليغو او ماله د نکاح پیغام د نبی له سلام وروړو چې د الله پیغمبر ستا سره نکاح کول غواړي ستا څنګه خوخه ده ول ما ته عذر پېښ چې د الله پیغمبر زه خو ستا مناسب نه ما ولی ان لي شيئا ما کې وسو خوینه پکې دی هغه خوینه زمانه دي یو دا چې یو خو زما لور ده نو ستا په کور کې به زما لور څنګه هغه بیا زییا به نه زه به خپل لور ارزانه جدا کول شم یا به نشم جدا کول او بردار چې زړه غیور ما کې غیرت ډیر زیات دی نو اسنه چې چتستا به د بیره نه وشي نو تاسو بیا ما جون به تیریږي یا نه ته لوی شخصیت دی او ډیر عظیمه هستی والنبي صلی الله علیه وسلم بیا دعا وکړه چې ابنتها هر چې د لور ده نو فندعو الله ان يغنيها دعا وکړو چې الله دا د خپل لور نه مستغنی کی دا غیر الله څخه بندوبس وکي او دویمه دا چې دا بل دا چې وجه ما کې غیرت دی دا کوم قسم غیرت چې دا یادین الله نه دعا کوو چې دا خویم ته لري کینو و د پیغمبر دعا او زما اړه بدل شي استا دا الله د حبیب سره نکاح وشو
او د دین وبل وی اعزاز چې یو زنانه پیغمبر په نکاح کې راشي دین وبل وی منقبت او سعادت بلی نو خلکو ته به دا قصه کوله چې ما دا دعا ویلی او الله مالا د ابو سلیم نه غوړه خاون راکړه چې هغه محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام دی نو په دې نیت باندې به په یقین سره چې هر څه مصیبت او تکلیف د باندې راغی دا دعا وایا ان لله وانا الیه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي هذه واخلف لي خيرا منها نو ان شاء الله چې الله بخیر بدلی درکې نو ګوره دا هغه دعا ده چې د ام سلیم نه ام المؤمنین جوړ کړی دا ام المؤمنین دې جوړ کړی دومره غوره دعا ده علماء لیکلي دي چې د مصیبت په وخت کې الله ته متوجه شوي کنه نو ته پوه شه چې دا الله امتحان دی زما د ګناهونو د ختمولو لپاره او زما د درجاتو د بلندۍ لپاره او چې په امتحان کې د الله نه نورم لري وته او باغی شو غړي وړي د شروع کړي نو پوه شه دا الله عذاب دی الله عذاب دی او دا په عذاب باندې د پاسه عذاب دی چې الله ته متوجه نیمه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله وجد یو بندنه محبوب سیز والا مکنه نو زما او دې پغي باندې صبر وکي نو زما د جنت نه علاوه دې بل بدله نشته دی چې محبوب سیز می ته واغز د په صبر وک نو الله وی بل بدنه زما نشته سوا د جنت نه زبول جنت ورکوما خو شرط دا دې سو وکي دې صبر وکي او د مصیبت د اسانېدو لپاره نبی صلی الله علیه وسلم یو عجیب فرموله خودلې ده او هغه دا چې وإذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي فإنها من أعظم المصائب چې چا باندې مصیبت راشي دې خپي وې دې زما د فراق د مصیبت ځان تر آیات کی نبی علیہ السلام مو زما د فراق د مصیبت د ځان تر آیات کی چې ګورزه دنیا نه لاړم د څومره لوی مصیبت د امت ته پاره دا د ځان تر آیات کی فإنها من أعظم المصائب دا په مسلمانانو باندې په مصیبتونو کې لوی مصیبت ده چې د الله حبیب ته جدا شوی وي دا ځان تر یادونه خپل مصیبت به اسانيږي بیا مصیبت به اساني احد کې د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه شهیدان شوی یو زنانه خبر خورشه او شیطان به کې आवाज کړو کنه چې الا ان محمدن قد قتل نبی السلام وجل شو شهید شو نو دا خبر د مدینه تم ډېر په زور شور سره رسیدلی دوران خبر ډېر زر خوريږي کنه نو بس زنانه ډېر زیات خپوي یو صحابیه دا هغه روانه و ډېر زیات غمجنه و چاو ته بلار باندې ویل پلار د شهید شوی ول الله د پیغمبر صحال به د چاو ول زوی د شهید شوی ول الله د پیغمبر صحال به د چاو ول خاوند د شهید شوی روایت کې راځي وي د خاوند د غم ډېر لوی غمي وي ودرې د شي وڅي وي د غم د لاسه خو به هم تاسو کوو چې د الله پیغمبر څنګه دی ول نبی صلی الله علیه وسلم چې کله ولید نو ول کې ناستا او ویل چې کل غم بعدك جلل یا رسول الله الله پیغمبر استاد فراق د غم موږ نشو برداشت کولای ډېر ګرانو او استاد فراق د غم نه علاوه چې څومره غمونه دي قابل برداشت دي موږ برداشت کولای شو او د الله پیغمبر وی دا مصیبت ځان تر آیات کا دا مصیبت ځان تر آیات کا او انسان باندې کله امتحان راشي نو د په اوله کې صبر کوي وره په دې اول وخت کې دا انس رضی الله عنه نبی رسول الله په مقبره تیرې د سنانه ناشته او ماشوم بچي او پاتشو جړلې مقبره کې جړل ول نبی رسول الله ته چې اصبري یا امت الله د الله وین دې صبر کوا نو لغي خو نبی رسول الله په جندل نو جسوک دې ورته ویل چې دعک عني زما د خوانه لری شه تبن زما په مصیبت نه راغله او روایت کې دا راځي چې لم يعرفه نبی رسول الله لم تعرفه نبی رسول الله نو پیژندل چې دا کنه غده چاو ته ویل دا تاسو ویل تا پته ده سوکو بزری رامن ډکړ اورالا نو د نبی صلی الله علیه وسلم کور ته چر ورسېدن وی فلم تجد عنده بوابین د نبی رسول الله د کور په خوا کې چوکیداران ونلیدل کور ته چې ملنګي جوړو ګوره داغه نو بل لوی حاکم او لوی بادشاہ به بل دنیا کې خو په کور باندې چوکۍ نه ولاړه چوکیدار نشته بس دغه عاجزي وا د عاجزي ژوند تر کړه په دنیا کې د فقیرۍ ژوند تر کړه او مونږ چې لګ د شي یا سیاسي لیډر شي او یا مولا لګ مشهور شي ځم په ټوپک مار ګرځي بیا نو
وې د زنانه رااله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی یا رسول الله قربان ما خطا سنو ویلی درې نو مې پیژندلی ولنبی علیہ السلام ته فرمایل چې انما الصبر عند الصدمه الاولى په کوم صبر چې الله اجر ورکوي نو هغه دا چې په اول وخت کې وکي غواړي چې انسان ستړی شي د مخم په سپېړو وي او خپل ګریوانم وشله او چغې مو وای کنه او ستړی شي نو اخر بس کې غلې کیږي بکنه صبر دا د اول وهلت کې وکي مصیبت خبر د څنګه ملاو شو او تا ځان کنټرول کو ان لله و انا الیه راجعون دی وی اللهم اجرني في مصیبتي هذه واخلف لي خيرا منها دا دی وی دورګه ته مونږ دی کو چې الله دا مصیبت راته آسان کا دا خو الله ګران مصیبت ته خو الله ته ماته آسان کا په دې حدیث کې یو دام راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مسلمان نارینه زنانه د په دنیا کې ژوند تیرې او په د باندې الله مصیبتونه راولي امتحانات پر راولي مصیبتونه پر راولي امتحانات او د صبر کوي تر دې چې د دنیا نه لاړ شي الله د څنګه تللی یو ګناه هم نه الله دې ستغون معاف کړي د پاک صاحب الله تعالی لاړ شي مسلمان باندې چې مصیبت راشي نو ګور دا به ځان ته یاد ساتي چې دا سدي به ما باندې کنه په دې الله زما ګناهونه راځي لہذا صبر به وکړو چې صبر دی وکړو الله بدلی درکې به علماء دي کې حکمتونه سدي په دې خبر کې عالم درشو هغه د شیخ حسن جان صاحب هغه وی چې کوي دنیا کې د امتحانات او مصیبتونه نه وي کنه هر سړی به فرعون وي هر سړی به فرعون وي خیالم ده کنه چې د باندې بیماری راشي د فرعونیت وځي دې په کټ کې پریوځي کنه نو بس پته وته ولګي ته خو یې شیم نه ته خو په بری ته باندې لاس وځي زداي موزاغه مته ګورس پاسې دې نشي کټنه نو ګدای امتحانات او مصیبتونه نه وي په دنیا کې او د ابتلاءات نه وي نو هر سړی به فرعون وي هر سړی به فرعون وي نو چې الله بچا باندې امتحان نه ونګور یو پیدا دا وشي چې د الله غلبه او پیژني چې الله غالب ذات دی چې سکه نو سو کوي الله یې کوي مخلوق سم نشي کوله او نبی صلی الله علیه وسلم هغه صحابي ته ویلو کنه چې ټول دنیا راټول شي او تا ته پیدا در رسول غواړي والله اراده نه کړو نو سم څوک نشي کوله او کو څوک نقصان در رسول غواړي او والله نیت نه کړو نو څوک هم نشي کوله الله غالب ذات دی یو خو انسان په دې خبره باندې ایمان او یقین جوړ شي او دویم دا دی چې د عبودیت او د کمزوري د عبودیت او د بندګۍ چې کوم کمزوري ده او پیژني چې د عبادت او بنده خو ډېر کمزور شي دی دا خو هیڅ نشي کوله ته په لاس کې هیڅ اختیار نشته نو د بندګۍ هغه ضعف او کمزوري متمعلوم شي چې بنده ډېر زیات کمزور دی دریم پیدا وي دا وشي چې اخلاص پکې پیدا شي چې وای يمسسك الله بضر فلا كاشف له الله د باندې تکلیف راوستو د الله نه ما سیوای بل څوک نشي پورته کوله حلال المشاکل څوک دی الله دی مشکل کشا څوک دی الله دی د الله نه ما سوا بل مشکل کشا نشته دی و يمسسك الله بضر فلا كاشف له ک الله ته ضرر ورساو یو مصیبت د باندې راغې بیماری د باندې رااله دا به څوک لري کوي دا به الله لري کوي بل پیدا وي دا چې انسان توجه الله طرف ته پیدا شي د نبی صلی الله علیه وسلم صحابي دی کنه هغه ته نبی علیہ السلام وی و ان فیک لخصلتان پتا کې دوه خوونه دي چې د الله ډیر زیات خوښ دي د الله ډیر زیات خوښ دي اشج ابن قیس دا د خپل قبیله مشر دی وړر اجبل شان سړیو یو ځل د نبی علیہ السلام خو راغی نو نور کسانو مسرو د خپل قوم او دوی مشرک ولا نو کسانو چې څنګه نبی علیہ السلام بولی نو ټول ارڅ پرې خو دوی ستاره منډه کړه نبی علیہ السلام کور ټول رال او دې په قلاره د سورلین را کوشو او ټول سامانونه خپل زی ته ورسول او بین نبی علیہ السلام څخه تحفه راوړي وغه ځان سره راواغست او ځان خبره برکو او بیا راغی د الله د پیغمبر سره ملاو نبی علیہ السلام ته جواب کې سوې و ان فیک لخصلتان پتا کې دوه خوینه د الله ډیر زیات خوښ دي او خوینه سدي الحلم والاناء یو صبر دی پتا کې ګوره دي خلکو سو وکړه تاسو وکړه دا صبر د الله ډیر زیات خوښ دی چې په بنده کې صبر پکې او دوی مداده چې پتا کې اناءت د پکې ده اناءت یو د پکې صبر دی او دوی مداده چې پتا کې الله رب العالمین اناءت خې ده یعنی برداشت پکې ده بزان باندې سخت تیرول شي او په کار کې جلتی نه کې صبر کې هر کار ته په استقامت سره هر کار کې عفو د پکې راغلی ده نو د دوه صفاتونو په کار د هر مسلمان په ځان کې پیدا کی الحلم والاناء یو صبر کې او بل جلتی نه کې نو
الله رب العالمين فرمائي ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. حدیث کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے والذی نفسی بیده ان کانوا لیفرحون بالبلاء کما تفرحون بالرخاء. د انبیاء د جماعت چې دنیا ته راغلي دي کنه دوی په مصیبتونو باندې دومره خوشاله دل په امتحاناتو به دومره خوشاله څومره تاسو پراته کې خوشالهږي انبیاء به ته خوشاله دل ولی ځکه دي کې پیدې دي کنه دنیاوی او خر ډیر غټي پیدې بکی په امتحان کې نو امتحان نو براغه خوشاله بشو خدای الله نه دعا سکولا الله په دې امتحان کې مې پاس کا الله په دې امتحان کې استقامت راکا او چې تاسو ما راوستین الله زما په کې خیر دی نو خوشاله دل به د انبیاء او مونږ څنګه په پراته کې خوشحالي وګنه نو د قشم انبیاء په امتحانات کې خوشاله دل. اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمة واولئک هم المهتدون. اولئک دغه صفاتون والا چې په صبر کې په مصیبت کې د صبر کوي او د الله نه مدد غواړي په صبر او په منځ کولو باندې. اولئک دغه صفاتون والا علیهم صلوات په دې باندې په در په رحمتونه د الله تعالی صلوات جمع راوړي. علماء اشاره ده دیتا چې د الله په در په رحمتونه دی په د باندې صلات کله په معنا الله طرف ته نسبت وشي نو کله د رحمت په معنا باندې راځي کله تعریف او د ستاینې په معنا باندې راځي او کله د مغفرت په معنا باندې راځي. نو اولئک دغه کسان علیهم صلوات په دې باندې الله طرف نه په در په رحمتونه دي او په در په تعریفونو ستاینې دي او په در په مغفرتونو بخنې دي من ربهم د جانب د رب د دینه ورحمتون و رحمت دے دا اللہ طرف نپدیو بانے اولائک هم المهتدون او دا کسان هم دی لار مندن کی دی. عمر رضی اللہ عنہ بوی فرمائل چه نعم العدلان و نعم العلاوہ سمر مزیدار انڈی دی او سمر مزیدار سربارے دے انڈی و سربارے طالبان مشران پیجنی دومره طالبان کی دیشی نپیجنی دا چې زمیدار بکلا په خر باندې بار کې خود یا په قچر باندې کنه یو انډه به یو طرف ته وړي بل طرف ته وړي دا مین به خالون په دې هم څه شي کې خود ته به سربارې وي. نو ګوره څومره مزیدار انډي دي صلوات من ربهم یو انډه او رحمتون دا بل انډه شو او اولئک هم المهتدون دا په کې سربارې شو. ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. ان الصفا والمروه یقینا صفا ډیری والمروه او مروه ډیری من شعائر الله دا د علامات د دین د الله تعالی نه دي. فمن حج البيت او اعتمر پس چې حج د بیت الله وکاو او اعتمر عمره وکړو فلا جناح علیه نست سګنا په دې باندې ایتوف بهما چې طواف وکي په دې دوانو کې او سعی وکي طواف نو مراد سعی ده. ان الصفا والمروه من شعائر الله. ګوره مناسبت د مخکنی آیات علماء وی دا ده چې مخکې جهاد ذکر وشو کنه شهادت راوي پکې نو هغه مالی عبادت هم دی او بدنی عبادت هم دی. نو دغه شان د حج مالی عبادت هم دی او بدنی عبادت کې جهاد بالمال او بالنفس دوانه پکې. ان الصفا والمروه من شعائر الله. تاریخي پس منظر خو دې دا ده چې دوه کسان راغلیو د یمن نه الک او جنئی یو بر سبه دوستانه ونو التر ملاقات موقع نه ملاوي دا نو چې دل ترال نو د حج په موقع باندې او وخت به دومره رش نو د خلکو د غفلت په ټیم کې دیو د الله په دې کور کې دننه دیو بر سره بدکاری کړي وا کعبه کې ځکه وخت خود شي اذن عام خلک بنه وتل په اسانه باندې نو الله ته کہانی جوړ کړیو کہانی ته الله تعالی جوړ کړ او د اسحاق او د نایله په نوم دوه بوتانو او بیا هغه داسې وشو چې دی مشرکانو د کعبه په خوا کې مخامخ کې خودل نو چې شابم تواب کوون د عبرت د پر بیغه ته کتل چې څوک د الله د کور بیزتی کوي نو الله یې دقه شي کوي لکه دیونه چې کہانی جوړ کړي. بیا څه وخت پس دیو د څه وکړه چې دا کہانی د صفا یو کہانی د صفا په ډېرې باندې کې خود بری د مروه په ډېرې باندې کې خود نو چې دی تیر شو کنه نو شیطان دې بچو ته ویل دا خو اسی نه دی خستا سو پلاران نکونو دا خو دی عبادت کو نو مشرکانو د هغه بوتانو عبادت شروع کو ظالمان ګور د مشرک رښتیا قمخلی د خرنم ډیر قمخلی دی وسو ګورګنه یو طرف ته پس منظر ته وګور او بل طرف ته لګي دی به دغه بوتانو عبادت کوي
نو دی مشرکانو به هلته بت پرستی کوله په صفا مروه کې او حال دا ده چې دا خو من شعائر الله دي دې خو ډېر لوی تاریخ دی د اسماعیل علیه السلام او د هاجرې رضی الله عنها د زمانې تاریخ دی چې کله دلته راغلو ابراهیم علیه السلام په دې شاړ میدان کې پرېښودله بواد غیر ذي زرع شینکې پکې نشته بوټي پکې نشته آبادي پکې نشته اوبه نشته انسانان پکې نشته او په دې ځای کې پرېښوده نو چې کله ابراهیم علیه السلام روانېده نو بیبي ورته وویل چې الی من تکلنا یا ابراهیم ابراهیم علیه السلام چا ته پرېږدي هغه ورته غږ ونه کړ بیا ورته آواز وکړ بیا ورته آواز وکړو ورته وویل الله امرک بهذا الله ته حکم کړی ویل او ویل اذن لا یضیعنا بیا به الله نه ضایع کوي دا او په دغه شړ ځای کې پاتې شو خوراک ورڅخه ختم شو اسکاک ورڅخه ختم شو نو ظاهر خبر د ماشوم بچی ورسره د مور څخه غمی نو هغه د اوبو په چکر کې راوتلی وه د صفا ډېرې ته وخته بیا د صفا نه د مروه طرف ته لاړه نو چې کله به دې جوورې ته شوه که نه نو ابراهیم اسماعیل علیه السلام به دې پناه شو نو داسې منډه به یې کړه په دې ځای کې چې زر دې ډېرې ته وخېږم چې هغه ماته ښکاره شي نو دا منډې والې دي نو دا دې ته سعی وایي په عربۍ ژبه کې سعی منډې ته وایي نو دا سعی زمونږ دپاره الله سنت ګرځولی دي چې څوک حج له لاړ شي نو نارینه به هم سعی کوي او زنانه به هم سعی کوي خو په دې منځ کې تاسو خیال کړی هغه میلین اخزرین دي هغه شنې پټي د هغې لاندې به نارینه منډه وایي او زنانه به یې نه وایي بس دا د الله حکم دی حال دا چې دا منډه هاجرې رضی الله عنها والده د اسماعیل علیه السلام مور زنانه منډه والده خو اسلام وایي دا منډه به نارینه وایي زنانه به یې نه وایي او سعی به ټول کوي صفا مروه کې چې کومه سعی ده دا به ټول کوي نو دا چې کله نبی صلی الله علیه وسلم راغی نو د مسلمانانو په ذهنونو کې دا خبره پرته وه چې دلته خو دوی بت پرستي کوله دا سعی به موږ دلته کوو نو الله حکم راولېږه چې اسحاق او نایله خو دې ظالمانو ظلم کړی دلته نال کړی اصل خو ځان له یو ډېر لوی یادګار دی ان الصفا والمروه من شعائر الله یقینا صفا ډېری والمروه او مروه ډېری من شعائر الله او بیا علماو چې دې په منځ کې سعی کول سعی بین الصفا والمروه امام ابو حنیفه رحمه الله وی دا واجب ده سعی بین الصفا والمروه نو چانه چې په حج کې په عمره کې سعی پاتې شو اندمه دم لازمیږي دم څه یو څاروی به والي وړوکی څاروی چې هغه د قربانۍ لایقي یعنی کال عمري او هغه به د حرم په حدودو کې دننه حلال کي په خپله به یې نه خوري د حرم چې کوم غریبانان دي مسکینان دي فقیران دي هغه به یې وخوري د داسې دم پې لازمیږي ځکه ترک د واجب راغی امام مالک او امام شافعي رحمهم الله وجه دا فرض دي دا د ارکانو د حج نه د سعی چانه چې پاتې شو نو حج یې ونه شو او امام احمد بن حنبل وجه دا سنت ده سعی په عربۍ ژبه کې څه ته ویل کېږي په لغت کې الحجر الاملس هغه کاڼي ته ویل کېږي چې هغه خوین کاڼی هغې ته څه وایي صفا وایي او په اصطلاح د شریعت کې دغه ډېرۍ ته وایي والمروه او مروه ډېرۍ مروه سپین کاڼي ته وایي من شعائر الله شعائر څه ته وایي علامه د دین د الله تعالی علامات دین الله او بعض علماء شاعر ویل کېږي د عبادت د ادا کولو ځایونه ان الصفا والمروه من شعائر الله یقینا صفا ډېرۍ والمروه او مروه من شعائر الله د علامات د دین د الله تعالی نه دي او ان الصفا والمروه یقینا صفا او مروه من شعائر الله دا د الله د عبادت د کولو ځایونه دي د الله د عبادت د ادا کولو ځایونه دي فمن حج البیت پس چا چې حج وکړه د بیت الله شریف او اعتمر یا عمره وکړه نو فلا جناح علیه پس نشته څه ګناه په ده باندې ان یطوف بهما چې سعی وکړي په منځ د دې دواړو کې او د صفا ډېرۍ ته به وخېږي په عمره کې مو په حج دواړو کې او قبلې ته کعبې ته به متوجه شي او د الله نه به دعاګانې وغواړي چې لا اله الا الله وحده نصر عبده وهزم الاحزاب وحده لا اله الا الله وحده انجز عبده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده دا هغه دعا ده چې نبی علیہ السلام ور صفا ډېرۍ په سر هم ویله او د مروه ډېرۍ په سر باندې به هم ویله او بیا به روان شي دعاګانې به وکړي ښې ډېرې کعبې ته به مخکې ځکه صفا هم کعبه ښکاري او د مروه ډېرۍ هم کعبه ښکاري دعاګانې به وکړي ښې ډېرې چې ښه پې ځان ستړی کړي نو بیا به روان شي میلینو ته چې راورسي نو منډه به ووایي او بیا چې کله میلین ختم شي نو خپل نارمل چال باندې به ځي مروه ډېرۍ ته به وښیي دا یو چکر شو بیا به صفا طرف ته روان شي بیا د بل چکر شي بیا مروه ته اووه چکرې به ولګي صفا نه به شروع کړي مروه باندې به ختم شي اووم چکر
ځینې خلک چې نو هغه څوارلس چکرې وایي هغه وایي چې لکه څنګه طواف کې 7 چکرې دي که نه 7 چکرو ته یو طواف وایي او دا چې صفا ته لاړ شي بیا مروه ته راشي دا یو چکر شماري نو دا طریقه نه ده صحیح طریقه هم دقه ده چې یو د صفا نه چې مروه ته لاړ یو چکر شو بیا چې مروه نه صفا ته راغی دا بل چکر شو نو چې صفا په ډېرې ودرېږي نو هم دعاګانې به کوې ښې ډېرې او چې مروه په ډېرې ودرېږي نو هم ډېرې دعاګانې دا آیت به هم تلاوت کوې چې ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما او بیا حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم وی الله چې د کوم ځای نه شروع کړي ته هم د هغه ځای نه شروع کړي ان صفا صفا مخکې راوړی نو صفا نه بل اول شروع کړي مروه ته بلاړ شي ومن تطوع خيرا او چا چې د زړه په خوشحالۍ باندې وکړو کار د نیکۍ ومن تطوع خيرا او چا چې د زړه په خوشحالۍ باندې وکړو خیرا د نیکۍ سکار دین مراد نور نفلی عبادات دي اے نوافل دی پکې وکړو ذکر اذکار دی وکړو تلاوت دی پکې وکړو نفلی طوافونه دی پکې وکړو ګوره په سعی کې نفلی نه ښه اوس یو کس فرضي سعی وکړه په عمره کې وکړو حج کې او یو چېرې زه بل سعی کوم نفلی دا نفلی سعی نه کی په حج کې نفلی په دغه کې په طواف کې نفلی طوافونه شته دي چې فرضي طواف هم کې هغه نه پس به نفلی طوافونه کې کولای شي نو من تطوع خيرا او چا چې د زړه په خوشحالۍ باندې وکړو خیرا د نیکۍ سکار فإن الله شاکر علیم بس یقینا الله تعالی شاکر بدل ورکوونکی دی علیم پوهه ذات دی ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب بس کو لګو فوق اذا سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين